راځو تیر کلاس کې مونږه سب کیوریز ایگزیست ناٹ ایگزیست باندې خبره کړې و. دا غنه علاوه ډیټ فنکشنز باندې مونږ وغږیدو چې مونږ سره په مایسکویل کې کوم ډیټ فنکشنز دي او څنګه کولای شو تر استفاده وکړو. په دې کلاس کې به مونږه ټایم فنکشن باندې غږیدو چې مونږ سره په مایسکویل کې ټایم فنکشنز کوم دي او څه لپاره استعمالېږي. نو څنګه چې مونږ سره د ډیټ فنکشنز او دغه چې مونږ سره ټایم کې هم یو څه فنکشنز موجود دي چې مونږ به پکې کار کوو. په دې لیست کې تاسو ګورئ دا ټول مونږ سره د ټایم اړوند فنکشنز دي او دا چې کوم تاسو په بلو رنګ کې ښکاري نو دا به مونږه نن ګورو او مخکې به ځو. کوم چې سره رنګ تاسو ښکاري دا دومره مهم هم نه دی او ډېر خاص ولګ ضرورت پیښیږي. خو دا چې کوم بلو کلر کړي دا ډېر زیات مهم دی او کېدای شي تاسو ډېر په درد وخوړل شي. نو راځو پریکټس لپاره او براوزر کې راځو خپل پی ایچ پی مای اډمین ته او دلته به د خپل کیوریانو پریکټس کوو. نو لمړنی موږ سره چې کوم فنکشن دی هغه کرنٹ ټایم دی یا کرنٹ ټایم دی. که چېرته زه راشم ورته ولیکم چې سلیکټ او سلیکټ نو ورته ولیکم چې کرنٹ ټایم او زه دا رن کړم نو موږ ته به چې راکړي فی الحال چې زموږ د سرور کوم ټایم وي هغه به موږ ته راکوي. دا به موږ ته یوازې ټایم راکوي. دا هغه چې کوم موږ سره ساعت دی دقیقې دی او چې کوم ثانیې دی هغه به موږ ته راکوي. نو کرنٹ ټایم چې کوي موږ ته کرنٹ ټایم یا کرنٹ ټایم چې دی موږ ته اوس مهال چې زموږ د سرور کوم ټایم دی هغه راکوي. بل موږ سره کرنٹ ټایم دی. کرنٹ ټایم او کرنٹ ټایم دواړه سیم ټو سیم کار کوي، څه خاص فرق نه لري. که زه راشم ورته ولیکم چې کرنٹ ټایم نو کرنٹ ټایم هم همدغسې دی لکه څنګه چې موږ سره کرنٹ ټایم دا هم تاته فی الحال چې د سرور کوم ټایم روان دی هماغه تاته په جواب کې درکړي. نو کرنٹ ټایم نو هماغه خبره ده چې 19 بجې دی او 1 دقیقې دی 10 سکند. نو کرنٹ ټایم او کرنٹ ټایم دواړه یو رقم ته کار کوي. بل موږ سره کرنٹ ټایم سټمپ دی. که زه راشم ورته ولیکم چې کرنٹ ټایم سټمپ او دا رن کړم نو دی به موږ ته څه راکوي اوس به وګورو. او دلته راشم کیوري رن کړم نو دی به موږ ته په جواب کې سره د ټایم چې دی ډیټ هم راکوي. نو اکثره هم چې کله موږ ډیټابیس کې ډیټا سٹور کوو نو د هغه بای ډیفالت البته د ډیټ اړوند کنه چې کوم فیلډ موږ اخیستی چې هلته موږ ډیټ سٹور کول غواړو د ریکارډ اړوند نو هلته بیا موږ بای ډیفالت کرنٹ ټایم استعمالو. چې کله هم ډیټابیس ته ریکارډ راځي نو هغه ریکارډ ته کرنٹ ټایم سټمپ ورکړو. نو کرنٹ ټایم سټمپ چې دی هغه ته د ډیټ هم درکوي او تا ته چې کوم ټایم دی هغه هم درکوي او دا ستا مکمل چې کوم تاریخ دی هغه تا سره د دې نه ته کولی شي ټول هر څه راوباسي، هم ترې یوازې ډیټ راویستی شي، هم ترې یوازې ټایم راویستی شي، دقیقې، ساعتونه، ورځې، هر څه دې نه راویستی شي. نو دا داسې یو ټایم دی چې کله هم تاسو ټیبل کریټ کوئ او هلته د ډیټ کالم وي نو هغه به تاسې ډیفالت د کرنٹ ټایم سټمپ ټاکئ چې هغه بیا له خیره موږ مخکې پروجیکټ کې ګورو چې دا موږ څنګه استعمال ورشو. نو کرنٹ ټایم سټمپ نه یوازې تاله ټایم درکوي نو تاته چې کوم ډیټ دی هغه هم درکوي. بل موږ ته لوکل ټایم دی. که زه راشم ورته ویم چې یاره موږ ته لوکل ټایم راکړه نو لوکل ټایم به موږ ته څه راکوي دا به موږ رن کړو او رن کولو سره به تاسې وګوره چې دی هم موږ ته هم ډیټ راکوي او هم موږ سره ټایم راکوي. نو څه خاص فرق نشته، همدغه د دې کار دی. او لوکل ټایم سټمپ بیا موږ سره څه راکوي نو د دې هم همدغه کار دی. موږ سره چې کله چې موږ ورته ولیکو لوکل ټایم سټمپ نو دا هم موږ سره سیم ټو سیم کار کوي. که زه ګو باندې کلیک کړم نو دلته به په ریزلټ کې تاسې ګوره چې هماغه ډیټ دی او هماغه ټایم دی. نو به تاسو وایئ چې یاره ټول یو رقم ته کار کوي نو دې نه یو موږ ته ووایه دا څه ټول لګیا یو لیست دې جوړ کړی دی موږ ته وایه. دلته اوس فرق دا کوي چې ته کیدای شي یو کمپنۍ سره کار کوي نو تا نه مخکې چې کوم ډیولپر دی هغه به کیدای شي لوکل ټایم استعمال کړي او ته به کرنٹ ټایم پیژنې نو بیا به ته وایې چې دا څه شی دی. نو کتل د ټولو فرض دی، زده کول د یو دی. نو که ټول وګورې تا ته به ایډیا وي چې موږ سره په مایسکویل کې کوم شیان موجود دي او ته چې دې نه یوازې کرنٹ ټایم استعمالوې هم مشکل نشته، که یوازې لوکل ټایم استعمالوې هم نشته، که کرنٹ ټایم سټمپ استعمالوې هغه هم مشکل نشته. او بس مونږ استعمالو یو خو نظر کې باید مونږ سره ټول وي. که سبا مونږ بل چېرته کوم یو بل ګورو نو باید مونږ ته پته ولګي دغه څه شی دی مونږ سره. راځو ټایم فنکشن ته. ټایم فنکشن کې مونږ دوه پارامټرز ټایم فنکشن کې مونږ پارامټرز ورکوو نو دا مونږ ته په ریزلټ کې جواب راکوي. څه مطلب دا چې په دې کې به مونږ دلته ولیکو چې ټایم او ټایم کې به مونږ یو دې ته مکمل یو ډیټ ان ټایم پاس کوو. مثال لیکم چې 2022 کال دی او 11مه میاشت ده او 18 تاریخ دی او لیکم چې مثال د خبرې ساعت چې دی هغه 8 بجې دی صحیح شو او 55 منټه دی او 1 ثانیې دی. دا ما ورکړو مطلب تاسو سره مکمل ډیټ ان ټایم ټول سٹور دی. خو ته یوازې ټایم ترې راویستل غواړې نو دا ګورم چې ډیټا هم شته کنه او ټایم هم شته، خو زه یوازې ټایم ترې راویستل غواړم نو بیا به تاسو دا په ټایم فنکشن کې واچوئ او چې کله دا کیوري تاسو رن کړئ نو تاسو به د هغه څخه یوازې
ټایم درکړل شي یاره په دې کې 2 عمره بجې دي او لکه څنګه چې ما تاسو په ډیټ کې در یاد کړه چې دا ضروري نه دا ذکر دلته لیکم دا زه تاسو شو کومه دا خو موږ د څه نه لیکو کنه دلته بیا به تاسو د خپل هغه کالم نوم پاس کړئ چې په کوم یو کې تاسو ډیټ موجود دی دلته که تاسو سټوډنټس راشي نو په سټوډنټس کې ما یو کالم اخیسته او د ډیټ په نوم په دې کې موږ سره ډیټ ان ټایم دواړه راتلو اوس زه هم چېرې د احمد ریکارډ وباسم خو د ډیټ ته ضرورت نشته یوازې دا ساعت کتل غواړم نو بیا ته کولی شي ټایم فنکشن کې دا واجب نو تا ته به یوازې ساعت درکوي نو داسې کنډیشن لپاره بیا موږ د استفاده کولی که موږ ورته لیکو چې دلته راځو ورته لیکو چې select all from students اوس که زه دا رن کومه نو دا ما ته ټوله ډیټا راکوي دلته وګوره ټوله ډیټا راکړه خو زه د دې نه علاوه دلته موږ سره چې کوم ټایم ډیټ راځي دې نه یوازې ټایم راویستل غواړم نو دې سټار نه وروسته به تاسو چې واچئ کامه واچئ ورته ولیکئ چې ټایم او په دې ټایم کې به چې ورته منشن کې چې کوم ستاسو د ډیټ کالم دی نو هغه موږ سره ډیټ کالم دی نو دا مې ورته واچو اوس که زه دا رن کړم نو دلته ګوره موږ سره اخره کې چې راغی ټایم ډیټ راغی نو دلته د دې څخه چې راویستو یوازې ټایم راویستو دلته ګوره موږ سره هماغه 19 23 نو ګوره دې نه یوازې ټایم راویستو که تاسو د دې کالم نوم هم بدلول غواړئ نو تاسو ما الریډي الایز ویل چې تاسو د هغه نه استفاده کولی شئ مثال ته ولیکئ چې دا خو ترې راوباسو په کوم نوم وښایه ایز به ورته ولیکئ او بیا به ورته ولیکئ چې ماته ټایم نوم یې راته وښایه یا ورته ولیکئ چې اډمیشن ټایم بس داسې یو شی به ورته ولیکو او که زه راشم هغو باندې کلیک کړم نو موږ ته به اوس دا شی راځي دلته اډمیشن ټایم راځي نو دغه شیانو لپاره بیا موږ د دې فنکشن استفاده کوو نو ګوره د دې ډیټ څخه ما یوازې ټایم راویستو د دې ټایم نه علاوه چې نور موږ سره څه شیان دي او که دې نه تاسو یوازې ساعت راویستل غواړئ که منټ راویستل غواړئ که سکند راویستل غواړئ که مایکرو سکند راویستل غواړئ نو اوس ټایم موضوع ټایم چېرې ماته یوازې هاور راکړه او دا کوچنی او غټ لیکل مشکل نشته خو ما تاسو ته ویلې چې کله هم تاسو ماسکول کمانډز لیکئ په دې کې د دې چې خپل کوم کیورډ دی هغه غټو کې لیکئ دا یو ریکمنډډ خبره ده که تاسو وړو ولیکئ هم مشکل نشته نو ځکه اوس راشم او دلته ګو باندې کلیک کوم نو دا به یوازې ساعت راوباسي 19 بجې 19 راکو که زه هم چېرې ماته یوازې منټ راکړه نو د هاور په ځای به ورته منټ لیکم او چې کله منټ ورته ولیکم او راشم دلته کیوري رن کړم نو اوس به موږ ته یوازې دې څخه منټ راوباسي 14 منټه دی دلته ګوره موږ سره څو منټه دی 14 منټه دی او که یوازې تاسو چې سکند راویستل غواړئ نو بیا دلته راشئ د دې په ځای به ولیکئ چې د دې ډېر څخه یوازې سکند راکړه نو سکند ورته ولیکه لکه کنه تا ته به یوازې سکند درکړي او مایکرو سکند هم درله درکړي خو مایکرو سکند موږ سره شته نه نو 0 به تاله درکړي مایکرو سکند نو اوس به تا ته 0 درکړي ځکه چې مایکرو سکند خو نشته یوازې سکند پورې موږ سره ډیټا شته نو ګوره تا ته به 0 راځي نو دا موږ سره چیرې دا موږ سره د ټایم اړوند فنکشنز دي چې تر مایکرو سکند موږ وکړو بل موږ سره ټایم ډیف دی یعنی ټایم ډیفرنس څنګه چې موږ سره ډیټ ډیف نو په دې کې به موږ چیک کوو د دوه ټایمونو ترمنځ چې کوم فرق دی هغه موږ په دې راویستلی شو مثال موږ دوه ټایمه ورکوو دی به موږ ته فرق راوباسي دلته راځو ورته لیکو چې څه وکړه ورته لیکم چې سلیکټ او سلیکټ ورته ویم چې وکړه ټایم ډیف ورته لیکم نو په دې ټایم ډیف کې به تاسو دوه پارامیټرز ورکوئ یو دواړه کې به تاسو وخت ورکوئ دی به تاله فرق راوباسي مثال ورته ویم چې یو کې موږ سره 8 بجې دي 08 او دا چې موږ سره 45 دقیقې دي او 3 ثانیې دي او ټکی اچوم دا موږ سره 00 او 2 سکند دي دا مې ورته ولیکم سکند کوم نه لیکه مشکل نشته مې لیکه څه خبره نشته لیکه هم څه مشکل نشته او دا به تاسو د سنې لیکه دا به تاسو په ډبل یا سنگل کورس کې لیکه دا به لیکه چې څه پراته بیا لیکو چې 15 سال بیا لیکو 30 او بل ور کوم مثال د خبرې 12 او ورته وایم چې شپږ 10 او فاصله به نه ورکوي هلته راځم ورته وایم چې مثال خبره 23 اوس دا به د دواړو ترمنځ فرق راوباسي اوس که زه راشم هغو باندې کلیک کړم نو د دواړو ترمنځ موږ سره -3 ساعته 4 دقیقې یعنې دا تیر وختونه فرق دی پکې چې 3 ساعته 4 دقیقې او 50 سکنډه فرق دی په دې کې یعنې دا تیر شوی دی نو په دې رقم تاسو دې فرق راویستلی شئ که زه مثال د خبرې دلته دا 1 بجه کړم هلته راشم مثال د خبرې د هغو باندې کلیک کړم نو دلته ګوره 10 ساعته فرق راغی پکې نو دا موږ سره چې دی د دوه ساعتونو ترمنځ چې کله ته فرق راوباسې نو ته کولی شې ټایم ډیف څخه استفاده وکړې نو دا موږ سره د ټایم ډیف خبره ده بل موږ سره اډ ټایم دی اډ ټایم دا مطلب دا چې اوس تا سره کوم ډیټ ان ټایم وي او په هغه کې ته غواړې نوی چې کوم ډیټ ان ټایم دی یا صرف ټایم دی هغه ور اضافه کړې مطلب زه راځم ورته وایم چې دلته
اډ ټایم اخلو شو او په دې کې مثال ما سره الریډي ارڅ موجود دي چې 2022م کال دی او دا چې د مثال 15مه میاشت ده او یو 22م تاریخ دی شو 3 بجې دي او 55 دقیقې دي او 15 ثانیې دي نو اوس دا زمونږ اول دا موږ سره موجود دی په دې کې زه غواړم 15 ساعته نور ور اضافه کوم نو دا به کام اچوم بیا ورډ ورکوم او څنګه چې دا دی همداسې بیا ورډ ورکوم مثال 5 ساعته ور اضافه کړم نو بلې کې 15 ساعته 2 دقیقې ویم 0 دقیقې پکې اضافه کوم 2 ثانیې 0 ثانیې پکې اضافه کوم نو ګوره اوس درې دی کنه او د زرا شمه غو باندې کلیک کړم نو زمون کیوري ران شو 8 بجې شوې ځکه چې په دریو کې چې 15 ور واچې سو کېږي 8 بجې ته جوړ شوې نور دقیقې او ثانیې د هماغه ځکه د دقیقو او ثانیو کې مونږ چې شه نو ورچول نو په خپل حال دي کته غواړ چې هغه د هم اضافه شي مثال 8 15 ساعت ور واچوا او د سو کې ولز دقیقې نور هم په ور واچوا او لز د کې ورته ویم نه سلور ورته ویم چې د پته ولګي 55 د باندې 50 شي او زم چې 15 ثانیې سکند نور واچو نه 15 د په سلويخ شي اوس که زرا شي مول د غو باندې کلیک کړم نو اوس ګوره 8 ساعت شو او په خاصو 55 اوس نه 50 شو او دا 115 شو اوس سلويخ شو نو چې کله تاسو په ټایم کې نور ټایم ور اضافه کول غواړئ نو به تاسو کولای شئ د اډ ټایم څخه استفاده وکړئ نو دا موږ سره د اډ ټایم سبټریکټ ټایم د موږ سره چې کله تاسو غواړئ ټایم تی منفي کړئ نو به تاسو سبټریکټ ټایم نه استفاده کولای شئ دلته د اډ ټایم په ځای ورته لیکئ سب ټایم او په دې کې تاسو کوم ټایم ډیټ دغه به موجود وي له هغه نه به نور تاسو منفي کوي کنه نو اوس دلته 3 دي کنه زه ټایم چې دا د سیو کا 2 تی منفي کنه 2 ساعته او دا 00 کومه او دا هم چې 00 ځکه نو 2 ساعته به دینه منفي شي که اوس راشي مداران کړم نو دا تاسو وګورئ چې په خوا 3 نو اوس یو بجه شو ځکه 3 نه $2 کې څه ختمه همدغه تاسو دقیقې هم ته منفي کولای شئ او ثانیې هم ته منفي کولای شئ نو دا موږ سره د ټایم سبټریکټ خبره و سکند ټو ټایم او ټایم ټو سکند نو لمړی ټایم ټو سکند ګورو ټایم ټو سکند څخه تاسو کوم ټایم موجود دی هغه سکندونو تاړي مثال د خبره زه راځم دا نور لري کوم یوازې ټایم پرې کړم دا مې لري کړو او دلته راځم دا بل هم لري کوم نو یوازې به موږ سره چې پاتې شي ټایم به پاتې شي او زه غواړم دا چې ته واړم دا سکندونو ته واړم نو موږ به چې کو ټایم ټو سکند استفاده کوو ټایم او بیا لیکو ټو سکند نو دا به څه کې دا فنکشن دا چې کوم د تاریخ دغه ټایم ورکړه دا مکمل راخلو سکند ته به کنورټ کی کله راشم ګو باندې کلیک کړم نو زمون کیوريو چلے نو دینه دومره سکند جوړیږي صحیح ده او بل فنکشن موږ سره چې د هغه موږ سره سکند ټو ټایم ده نو ګوره زه هم دغه کاپی کوم نو 3 5 5 15 دا مې کاپی کړو دلته ورا شوم دا موږ سره څه شي دا به بیرته ټایم ته کنورټ کی دا به بیرته ټایم ته کنورټ کی نو دا به بیا لیکي چې سکند ټو ټایم ورته لیکي دا سکند ده اوس کله دا رن کړم نو تاسو سره بس راځي هماغه به تاسو سره 3 بجې 55 دقیقې او 15 ثانیې او 0 مایکرو سکند پکې راغله نو دا موږ سره ټایم فنکشن دی په مای سکوئل کې چې تاسو کولای شئ لدین استفاده وکړئ تر ټولو زیات استعمالیدونکو چې د کرنٹ ټایم سیستم دی چې خلک ډیر زیات استعماليږي په هر یو پروګرامینګ لنګویج کې لدین ډیر زیات استفاده کیږي باقي تاسو ته ټول تشریح کړو هر یو نه تاسو استفاده کولای شئ که تاسو کوم اضافه کول غواړئ که کمول غواړئ که کنورټ کول غواړئ بس دا تاسو کولای شئ په دې باندې تر سره کړئ